فاطمه صاحب پر پاکستان د افغان هوایي ځواکونو غچ اخیستونکي دغه هوایي بریدونه څنګه ارزوي؟ بله و د کله چې تاسو وکتل چې پاکستان پر کابل، پر قندهار، پکتیکا او ننګرهار باندې هوایي بریدونه وکړل، بیا پرون تاسو ته معلومه و چې دی په بیا یو ځل بیا په پکتیکا او پکتیا او په لغمان باندې بریدونه وکړل. نو د په مقابل کې اسلامي امارت پوځونو پرون په دغه کې پاکستان کې یو نظامی کمپ په نوشهره کې دغه هدف ونیو. یو مرکز الته په فیض آباد د اسلام آباد کې یو قرارګاه په جمرود خیبر ایجنسی کې او همدارنګه یو ځای په ابټ آباد کې هدف ونیو او ټول هدفونه خپل په کامیابی سره وهلي دي، د منځي وړي دي او حتی دا ویل کیږي چې د اسلام آباد د تبسم جادي سره نږدې چې کوم ځای کې د عاصم منیر کور دی التم یو هدف او هغه په کامیابی سره وهلي دي. او د ګلف نیوز په خبرونو په تایید په اساس باندې دی وی چې په نامه د جنرال عاشق الله چودري چې د عاصم منیر نظامی مشاور دی په ابټ آباد کې چې دا کوم برید شوی دی هغه په دې برید کې وژل شوی دی. او په سرحدي ساحو کې دا خود د نن پاکستان کې دوی هوایي بریدونه د ډرون په ذریعہ باندې اسلامي امارت کړی دي، ته جهازونه الوتکه خو نشه د ډرون په ذریعہ کړی دی او کامیابی سره کړی. په سرحدي ساحو کې د کوم بریدونه چې پاکستان دغه کړیو د الته دی ډي 30 توپونه نه کار اخیستی دی او د پهباد یعنی د ډرون او د دغه توپونو ترڅنګ د دښمن ډیر هدفونه وهلي دي، لمنځه وړي دي او کامیابیګانې ترلاسه کړي دي. کوم اسیرانو تعداد چې په بل شپم غوتاسو برنامه کې شلته نه ویلو هغه اوس ویل کیږي چې 300 وختنه اسیران د دوی سره دي. په څنګه موږ تاسو ګوري دلته خو دی نفر نسی خیب پاکستان نه نفر خي نه دکی د دروغ ادعاګانې شروع کړي دي چې 250 طالبانو عسکر هم وژلي دي، 400 هم زخمیان کړي دي او 10 کیلومتره منګه دننه د افغانستان خاورې ته ننوتي اسو. یعنی یو دروغ مطلق پروپاګاندا روان دی در حد چې دلته خلکو سره خبر کې ایس اصلا د خبره په دې سیمه کې نشته دی او برعکس افغانانو اغه وره وختي دي د دې پوسټینی ولې دي د پوسټي وهلي دي او زمونږ تاسو د ډرون په ډیر کامیابی سره انټر اسلام آباد ته تللی الته خپل اهداف وهلي دي چې په د ټول افغانستان ملت لپاره د خوشحالي ځای دی او ټول د په دې روزي مبارک میاشت کې دعا کوي خپل د عساکرو ته خپل ملي اردو ته چې الله د نور کامیابیګانې مرتور په نصیب کې تر څو چې دغه زمونږ ازلی د دښمن چې د افغانستان د بربادي او د تباہي پسې د په 15 لسیزونه رانخته دي دغه د خدای تعالی تبا کی او افغانستان دغه مصیبت نه نجات پیدا کی. بله فاطمه صاحب کله چې د افغان ملي هوایي ځواکونو دغه بریدونه تر سره کړل پاکستان دغه وروسته بیا پر کابل کوم برید هم تر سره نسو کړلی او تر اوسه کوم برید هم نه دی کړی، آیا دا به د دې لامل شوی چې دوی ویره پیدا کړي او نور پر کابل برید ونه کړي؟ او دا خدا چې کله تاسو یو کلک غواخ وکي یو تیاره یا یو ډرون وهل شي یا برید په باندې وشي هغه مجبور دي چې په هغه باندې دوباره فکر وکي. خو د هغه میډیا دا وایي چې د کم از کم 100 عمله مد نظر لري او د دې 100 عملونه لکه فکر کوم تر اوسه 10 عملې تر اوسه کړې دي، نور عملې ادامه لري او د ادامې باندې نه متوقف کیږي ځکه چې خبره د سولې کېدل چې منځګړیتوب کیږي. خو تاسو کتل چې منځګړیتوب تم د خپل مخه وکړه قطر نه وغوښتل چې منځګړیتوب وکړي، کله چې قطر منځګړیتوب تخپه وړاندې کړ دی بیرته راغلل پکتیا او پکتیکا او په لغمان باندې بمبارد وکړ، دی راغلل په کابل او په قندهار باندې برید وکړ. نو خبره دا ده چې دی باندې اعتماد نه دی پکار او د یوازنۍ لار همدا ده چې دی په جنگ کې د دی لاسونه ترکانی لاندې شي دی بیا مجبوری کې تاسو سره کینی او خبره او شرایط ومني. غیر دغه نه دی دروغ وایي، خبره د سولې کوي او برید کوي او خلک وژني او مظلوم خلک وژني. دی په ماشومان باندې دریغ نه کوي، په خزو باندې دریغ نه کوي، په کروندو باندې دریغ نه کوي، هر څه د کوي تباکي او لمنځه وړي چې دا تخلف د نړیوالو د جنگي قوانینو نام دی او د په حساب د هغه اصول
چې تاسو په جنگ کې جنگي جرایم انجام نه کوي ځکه چې کله تاسو بې ګناه خلک وژنئ تاسو د عامه منافع زینه لمنځه وړي یا په تاسو وکړه چې پرون دی په تورخم کې په شفخانه باندې برید وکړ په تورخم کې دی په عمري کم باندې برید وکړ په شفخانه کې سیاسي او خزینه الته ماشومان جوبل کړي دي او په کم کې دا کار کړي او دا تخلف د نخکاره د نړیوالو قوانینو نه دی ځکه نه نړیوالو قوانینو کې او بیا په اسلامي قوانینو کې هم د شي اجازه نشته دی په جنگ کې تاسو پیغمبر د خدای بل ته لارې تعین کړي دي چې تبه کروندې نه سوځي تبه ونی لمنځه نه وړي تبه ماشومان ته د غوښ نه کوي تبه خزو ته په حساب لاس نه وراچي تبه صرف نظامی په نظامی به جنگ کوي اما دوی دغه ټول اصول تر خپل لاندې کړي دي فاطمه صاحب سولې ته مشاره وکړه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې همدغه راز د قطر دولتي وزیر سره خبرې وکړلې تېره شپه د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړي په دې ټولو خبرو کې ښاغلي متقي لومړی پر سولې او خبرو اترو یې ټینګار کړی او بیا دا هم ویلي چې موږ افغانان د خپل دفاع حق لرو او بیا خپل دفاع ته هم چمتو یو مګر هم پاکستان لوري هیڅ کوم شین څراغ ښکاره نه کړ او سولې ته دوی ژمن نه دي تل پر بېلابېلو پلمو باندې دغه جګړې یا دغه نامنۍ د لمن وهلې واقعا پاکستان نه غواړي سوله وکړي ګورئ کله چې تاسو په فشار راوړئ د سولې ته دا خواهش د قطر نه دوی کړی موږ تاسو نه وکړی موږ تاسو هلته برید کیو 3 ساعته د جنگ نه تیر نو چې دی هلته قطر ته ویل چې ځکه چې دی باندې فشار راغی په ډیر زر تاسو قطر په 3 ساعتو کې 19 پوستې ونیول شولې 55 عسکر ووژل شول په حساب مړي ته نه راوخصل شول ژوندي ته نه اسیر راغله دی منډه کړله سولې ته کله چې هغه اقدام کوي دلته او اسلامي امارت د هغه خبر مني لکه د قطر د سعودي ترکیه دلته دوی برته د شاخونه حمله کوي یعنی هلته تاسو کته چې فصیح الدین فطرت پس له 3 ساعتونو 8 بجې جنگ شروع شو 12 بجې شپې هغه جنگ ختم کوي ویل چې موږ خپل اهداف وهلي دي اما خپل مطلب هم ترلاسه کړی دی نور جنگ ادامه نه پیدا کوي جنگ ختم ک 100 ساعت بعد پاکستان تیاری راوالو تل په کابل راغلی په دارالمان ساحه کې نور زینو کې بمبارد وکړ په قندار باندې راغللی او په ننګرهار باندې راغللی الته سرحدي ساحو کې ولسوالیګانو باندې بمبارد وکړ نو دا رقم ډیر یو کاذبانه دغه لري چې یو خانه ته الته تم دي دغه جوړي هغه ملکونه هم غلط استفاده کوي هغه ملکونه زما په نظر باید نور پاکستان ته وي چې تاسو سره خبرو نه منو منګه مخکې کوي هغه زموږ مخ باندې تاسو رسوله کوي ته زید شاخوانه وار کوي دا شاخوانه وار دغه د نامردانو کار دی د مخامخ جګړه کې توانای نه لري پس شانته د تزویراتي اعمالو نه کار اخلي کوم شي چې اعتماد او اعتبار د منځه وړي زه فکر کوم چې متقی صاحب چې کوم خبره کړې ده چې موږ آماده د صلح لپاره خو جانب مقابل چې دی هغه نه دی په داسې حالت کې موږ مجبور یو چې آماده د جنگ ته اوسو نسبت د صلح نه ځکه چې جانب مقابل د فریب نه کار اخلي دلته د صلح خبره کوي او بیرته در باندې وار کوي په دې رقم خو صلح ممکنه نه ده